شارجه کې دا ګاډي نه خو زه چې کوم یې دله پوه شولې شکې کراله ونیسه ته ګوره ټکمان استاده داسې کار دی دې خوا راشه اسټیرنګ ټیرونه سویچ بورډ او دا شیشې دا خپل رنګ کې دی او ګاډی نور ټول رنګ دی باچا دا ټول څه ګاډي وړي وې ولې دا خو بیا غرس کړی شارجه کې داسې نه ما ټوپونه دا نه دي چندخ جوړ کړی که ټوپونه وې چکمانیه کول دا ګاډی چې قدم منډې د مخې چې څنګه ګاډی مې اغوستې ګاډی د لالا زیړ ګاډی اغوستی نو دا ګاډی دی اغوستی مو ایبا اره لالا نو ته ونه وې چې څنګه ګاډی مې اغوستې خوله ونیسه د ما په خبره کې ستا کاري لکه دا څه کې داسې کار ونه کا دا ټیر نه دی پته زما د هغه د نظر و او دک غل پنچر دی ما چا پنچر دله پکې وکړو په نیمه لاره کې د پرېندې منډې د مخې ولې لکه لکه چکمان استاد دا څه شی کې ما په دې لالا د کور ازغلې ولې انا لکه نه کوي یار سړی نه کوي که نه تپوس د سړي نه وکړئ ولې یار ونه کړه ولې څنګه چلې چکمان مستان صاحب دا پنچر دی واچو که نه پنچر څنګه چې پرچم څنګه چلې داسې کار دی پوه شولې پنچر مې مکمل ولګو او اسرې والا پنچر مې لګولی منډې د مخې پې هوا راپرېږدو خو دی وایي چې د هوا سیسټم نشته نو ما وایي سویګیز پې راپرېږدوئ